ډیرو ګرانو زړه ته رانږدې ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او راغلي وای چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. درس به په څه شي پیل کړو؟ تاسو ووایاست. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس. اوس نو به د برکت سره خپل درس پیل کړو. زموږ تاسو درس بیا هم د سابو یا د ترکاري درس دی. ترکاري ته یا سابو ته یې په انګلیسي څه ویل؟ تاسو وایاست، تاسو خو مخکې زده کړي. ویجیټیبل. آفرین. سابو یا ترکاري ته په انګلیسي کې ویجیټیبل وایي. ما درته لومړی قطار معرفي کړی، نومونه مې په پښتو او انګلیسي در زده کړي. اوس به دوهم قطار ولولو. دوهم قطار کې لومړی دولمه‌ای مرچ دی. دولمه‌ای مرچ ته په انګلیسي بل پیپر وایي. بل پیپر. بل پیپر یا دولمه‌ای مرچ په سره رنگ، شنه رنگ، نارنجي او ژیړ رنگونو پیدا کیږي او ډیره خوندوره ترکاري ده. هم خام خوړل کیږي، هم پاخه خوړل کیږي. کله کله مورجانه د دې نه دولمه پخوي، کوفته پکې اچوي په منځ کې. او دا دوهمه ترکاري کدو دی. نارنجي کدو، غټ کدو. تاسو به لیدلی وي که نه؟ دا کدو ته په انګلیسي کې پامکن وایي. پامکن. پامکن. کدو. کدو هم ډیره ګټوره ترکاري یا سابه دي. ډیره ګټوره ده. کله مورجانه بورانی ته پخوي، کله بولانی ته پخوي او کله داسې قورمه ته جوړوي. تاسې وخورئ چې ګټه لري. او دغه بله ترکاري څه شی دي؟ تاسو وایئ. تور بادنجان. آفرین، شاباس. دا تور بادنجان دی. موږ دوه رقمه بادنجان لرو، یو رومي او بل تور بادنجان. دا همه ډیره خوندوره ترکاري ده. دې ته په انګلیسي کې ایگ پلنت وایي. ایگ پلنت. تور بادنجان، ایگ پلنت. دا وخورئ چې ډیره ګټه لري او ډیره خوندوره ترکاري یا خوندوره سابه د جملو نه راځي. او دا وګورئ، دا وګورئ. دې ترکاري ته په پښتو کې خړپړی وایي. خړپړی چې موږ تاسو خرمړی ورته وایو. خرمړی یې عام لفظ دی، خو اصلاً په لیکلو کې خړپړی ورته وایي. او په انګلیسي کې ماشروم. ماشروم. خړپړی. ماشروم. دا هم ډېرې ګټه لري او هر وخت تاسو د دې نه ګټه واخلئ، ویې خورئ، ګورئ، ونه وایئ چې زه دا نه خورم، چې ډېره ګټه لري. نور نو مو وخت پوره شو. د خدای په امان.